ګوري خوندونه ترېنه اخلئ زموږ خپرونه تقریبا ګنټې نه زیات دوام لري. فیاض خیشکي صاحب به کښېني دلتې موسیقي به اورو. ښکلی پروګرام دی د فیاض علي ناظم صاحب یو جهان مننه. الله دې داسې خلک ډېر کړي. هغه خیشکي صاحب که راغلی دا بل ناظم را سره ولاړ دی دا کتونکو وایي چې دا ناظم صاحب را سره ولاړ دی او دی زمونږ پروګرامونه هم ګوري او ډېره ښه موقع ده مونږ به له خلکو سره خبرې وکړي. دی نه تپوس کوو چې د ننني پروګرام ته په کوم نظر ګوري او زمونږ د کوشش ته په کوم نظر ګوري. ناظم صاحب خیر دی الله شکر دی. څه وایي چې دا نننی پروګرام د خلک را جمع شوي دی؟ زمونږ د ملګرو یو ټیم دی او دا ټول سوشل ورکر دي او دا د دې نوجوانانو لپاره دا تقریبا دا شپږم کال دی چې په دې ځای باندې د فیاض علي ناظم او جان زیب دی بایي زمونږ د ټولو په مشترکه دا یو پروګرام جوړو. دې ته مونږ د شړشمو ګل وایو. په دې موقع باندې چې دا شړشم کله ګل شي نو دا ټول ځوانان او ټول مونږ ملګري راغون شو او یو ډېر ښه پروګرام وشي او ډېر ښه مونږ انجوای کوو. مونږ د خپلو ټولو ملګرو شکریا کوو او ستا هم شکریا ادا کوو. غالبا د ما خیال ته په لومبي ځل باندې دې کې راغلی نو مونږ ستاسو شکریا ادا کوو. ناظم صاحب د مختلفو پارټو خلک را جمع دي. تاسو سیاسي خلک چې کوم دې سره خو مطلب دا دی چې دا خو زمونږ د ملګرتیا یو د هر سړي خپل سیاسي خپل لاین دی. خو دلته د سیاست هغه خبره نشته. زمونږ پښتانیو د پښتنو یو جرګۍ د پښتنو یو ورورولي یو عزیزولي نو موږ په هغه بنیاد باندې د ورورولۍ را جمع کېږو او دلته هغه خپل فنکشن کوو خپل اکټیویټیز کوو. نو دا یو پیغام موږ د کشر کول ته ورکوو. دا د امن پیغام دی چې ډېر داسې څیزونه شروع دي چې د هغې نه د خپل نوجوان پول بچکول غواړي او یو ښه لارې ته راوړل غواړي. نو دا یو ښه د دې سیاست سره څه تعلق نشته. تاسو ته ما په ابتدا کې ووایي چې دا موږ ټول سوشل ورکران یو او په سوشل دغه باندې چې کوم دا راغونډ شوي د یو ښه نیت باندې دې کې د پارټۍ یا دې کې د سیاست دې سره څه تعلق نشته. ان شاء الله تعالی به جاری ساتو. یو خبره بله کوم جی هر ځل ورته وایي فیاض خیشکي صاحب راځي نو فیاض خیشکي صاحب ډېره قرباني نه کوي چې پوره ډېره قرباني ده. موږ د هغه هم شکریا ادا کوو ځکه چې تقریبا دا 5-6 کاله مسلسل موږ سره د هغه رابطه او زموږ د هغه رابطه نو هغه وایي چې زه تقریبا هغه تېر ځل باندې په خپل انټرویو کې ووایي چې که زه وایم چې په ما باندې رسوابیوالو احسان دی نو دا به غلطه نه ځکه چې زه په هر پروګرام کې ما هغه انوایټ کوي. خو موږ ورته وایو چې نه ته ټول خپل مصروفیات پرېږدي او دلته موږ سره په دې ورورولۍ په دې عزیزولۍ په دې بینالمللي د پښتو په دې کلچر کې موږ سره ناست دي او ټوله رس تېره کړي. نو زه د هغه هم شکریا ادا کوم او خاص کار د دې خپلو د دې صحابه مانره د خواوشا د خپلو کشرانو د مشرانو او د عزیزولو ډېر زیات شکرګزارم چې یو ښه راشي او د خاص کار زموږ د خپل کشر پول ته یو ښه میسج ورکړي. یو جهان مننه کوم ناظم خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. ناظم خان مننه جی مهرباني.